بسم الله الرحمن الرحیم. پر سټیج باندې ناست حاجي رحمت الله رحمت صاحب، غاویر صاحب، نو ننیوي د سل سمیع الله غفران صاحب، دا نور ځوانان نومونه ماته په ذهن کې نه راځي، زموږ میلمانه زموږ وروڼه او مخامخ ناست ملګرو، السلام علیکم. اول خو موږ دا پروګرام ته چې راغلي یو په دې فخر کوو چې د ادب په سلسله کې دا یو پروګرام دی. لکه حاجي رحمت الله رحمت صاحب چې ویل تقریبا د 40-45 کالو زموږ په دا کاروان کې د دې سره ملګري ده، او خدای دې وکړي چې دا همیشه د دې سره دغه رقم زموږ ملګرتیا ورسره وي او د دې بغیر موږ هېڅ شی هم نه یو. ولې دا د قلم خاوندان خلک دي، د ادب سره د مینې والا خلک دي، د شعر و شاعري سره په شعر په شاعري باندې دنیا ته خپل پیغامونه ورکوي، او دا ډېر ښه خبره ده چې دا دنیا یې د دې خلکو چې کوم لیک سوی هغه به انشاءالله موجود وي، او د پښتو ژبې دپاره چې کوم خدمت زموږ د وطن ځوانان کوي د قلم په حیث باندې هغه د مبارکباد وړ دي، او هغه د فخر خبره ده. زموږ په علاقه کې داسې خلک شته، داسې ځوانان شته چې هغه دونه ښه کار کوي. او د نن د پروګرام په مناسبت کوم چې د ننیوي سل د چینل خبره ده، د غفران صاحب ماته هم یو ورځ راغلی و، تکلیف یې کړی و دغه د مرکې په خاطر، مته په انټرویو زموږ سره هم وکړله، خو ډېر ښه پروګرام یې دی، ډېر ښه چینل یې دی، او خدای دې وکړي چې زموږ د وطن چې کوم دغه ذمواري والا خلک دي، مطلب چې هغه ته که موږ نمایندګان ورته ووایو، که د چینل مالکان ورته ووایي، هر څوک چې ورته ووایي، مطلب دا هم د خدمت درګرو د اولي نظریه دی ده. اول به د دې خبر راځي، د هغه بعد به بیا نوره دنیا راځي چې کوم شی پیښ شي، کومه واقعه چې وسي، نو د هغه فوري طور دی چې کوم وخت پر موقع باندې حاضر سي. خدای ستا پر داسې مشکل وخت کې ډېر دی وخت راځي چې ستا د وطن هېڅوک هغه ځای ته نسي ورتللی، او زه به دا ووایم چې زموږ د وطن ځوانان د کیمرې سره د موبایل سره په هغه مشکل وخت کې که خدای نخواسته د بم دماکه سوي، که ټکان شروع وي، که باران وي، که واورې، که وریځ، مطلب چې هر شی خو د دې شی په سکرین باندې راځي. یو خوا په خوا وخت چې خالي دا یو عکس به دې اخیستی، هغه په کڅوړه چې به یې لاس ورچخ کړي، بیا چې تصویر په اوبو کې وایي، بیا به په انتظار کې و سړی چې یا خدای څنګه تصویر به دې راسي. خبرې خو پاته ولې نور خو د پیغامونو دا شی خو نه و. په سکول کې چې موږ سبق وایي چې کوم وخت به د ډاکخانې والا ته ډاکیا وایي، دا ډاکیا چې به راغلی ګرد الکوان به په دا منتظر و چې ته وزما د انډیوال خط به نه راغلی، نو ګرد به موږ په ډاکیا پسې و چې ته وګوره کېدی سي زما له یو خط راغلی، نو هغه جلا ذریعه وه، جلا طریقه وه. اوس خو چې د چا تصویر ووینې، که ښه تصویر و که دې لایک نه کړي، ور ټلیفون دله راوکړي، وایي خیر و ما ته دې لایک نه کړي را پیغام و، مثال که ده ښه دغه کړی و، که تا ښه کمنټس نه کړو پر ور، دی دستي پوښتنه کوي چې خیر و زما څخه خو خوابدی نه. یعنې اوس هغه دونه سره لنډې سولې چې بیخي ژر خلک خپله خبرېږي، او دا ښه شی دی، مطلب د دنیا د ترقۍ په مخ باندې روانه ده. خو موږ د بدبختانه به ورته وایو چې زموږ د خلکو سوچ اکثریت په دې به موږ خوا نه بدو، ولې زه هم په دې کې در سره شامل یم، زموږ د وطن په حواله به خبره وکړو. دوه غمیان راځي په هر شي کې، یو زرغوني یو سوري. زموږ د خلکو دا سور غمی زیات کار کوي، مطلب دا چې موږ پر منفي لار باندې هغه شی استعمالوو. یعنې اوس که دغه موبایل راواخې، د دې ضرورت راواخې، په ښه طریقه باندې استعمال کې، په کوم مصیبت په وخت کې تا ته خپل بچی په هغه وخت کې په شا نسي درتلی، تا ته خپل ورور په شا نسي درتلی، د دغه موبایل یو میسج تا ته ژوند درکوي. ته خدای نخواسته پر یو لار باندې روان یې، ستا موټر چپه سو، ته یوازې یې، ستا سره صرف یو موبایل در سره یي، ته په وینو لړلی پروت یې،
ته کور ته خالي یو میسج وکړه چې د فلاني ځای سره زما موټر چپه شو زه پروت یم دغه بعد که ګسه ته بېهوښ هم سې خو څوک دستي راځي ستا دپاره تا دغه ځای کې خدای دې بچاوي دغه موبایل ستا سبب جوړېږي اوس دا موبایل دی شی جوړ شو که چیرې ته دا مثبت استعمال کړې پر ښه لارې استعمال کړې خو ډېر ښه شی دی خلکو چې د کوم مقصد دپاره جوړ کړی دي اوس موږ په وینو په فیسبوک کې زه هم د خلک چې ناست دي دا خو د ځوانانو په وخت کې راغلی دی د بده مرغه موږ هم سره پاخته یي چې د رحمت الله رحمت صاحب زه چې د شان وګورم چې شی نه ورته ولیکم لکه خیانت چې کوم دی ځان راته معلومېږي ولې خو دې خواري کښلید زه دې وایم چې په کار دا دی چې د هر سړی لکه وپران صاحب لکه احمد ظاهر صاحب چې اوس دلته مخامخ تعریف نه دی په کار خو د ښه مثبت کار کوي همدرد صاحب دی ښه مثبت کار کوي نور څه ځوانان داسې سته زه دا وایم چې بای چې اوس دلته رڼا ده چې کوم بلپان نه لګېږي هغه ووایاست یا ولیکئ چې 2 بلپان نه پکې لګېدو 4 لګېدو نو دا صحیح خبر سوله نه اوس که دی وایي چې زه ورغلم تکه توره تیاره وه دا ګرد خلک ناستو یو بل نه سره معلومېدی مطلب په دا پروګرام کې پلانا او پلانا راغلی و دو خبر دا دی ورکئ لیکن دا خبر چې ته بیا په ثبوت رسې په دې کې میاشتې تېرېږي هغه کمنټونه نو په کلو بیا شروع دا خو دی غضب جوړ سو چې هغه خپل مالک یې ژر نه کړي ډیلیټ د دنیا په چپه خوا باندې خلک سره راواړئ زه دا وایم چې زموږ د بچیانو ته زما دغه پیغام دی چې دا یو ښه شی دی باید په کار دا دی چې موږ یې ښه استعمال کړو لکه احمد ظاهر ښه خبره وکړه چې د وپران صاحب ته چې مشوره ورکړل د ګردو میډیا والا دپاره دا مشوره ده چې تور ته تور ووایاست سپین ته سپین ووایاست مه د چا په ذات پسې ځئ مه د چا په شخصیت پسې ځئ مه د چا په پارټۍ پسې ځئ مطلب چې کوم حقیقت دی دا هغه خبر شایع کوئ او دا کوشش کوئ چې دا خبر مطلب د بل چا دل ازاري په دې باندې نه کېږي د بل چا زیروالی نه کېږي د بل چا خدای نه خواسته د هغه ور نور نه سره تازه کېږي د کردار مطلب اوس دا وخت ګرده دنیا ستا و کمنټس ته ګوري ډېر داسې میډیا والا سته اوس په کوټه کې دا چوټي چړیا والا یعنی دا اوس په لکاو کسان دی لري چې دی خوښوي یعنی څه وجه ده نو خو هغه دی چې هر مشکل وخت و جمال طریق په نامه مطلب چې کوم سړی کردار کوي ډېر دی وخت راغلی دی چې چمن ته راغلی مطلب د چمن میډیا والا شی نه دی شایع کړی دی راغلی دی د لیه رپورټ جوړ کړی دی زموږ د وطن د فایدې دپاره زموږ د بچیانو د مستقبل دپاره زه دا وایم چې په کار دا دی چې زموږ هر میډیا والا چې کیمره ورسره وي موبایل ورسره وي هغه په ښار کې چې په وطن کې چې هر شی چې غلط شی د هغه د ښوالي دپاره کوشش وکړي اوس دا وخت یو لوی ناصر زموږ په وطن کې دی لکه منشیات فروشي او لکه زموږ ځوانان چې په دا هیروینو په دا شیشه و په دا بلاو باندې اخته دي دا ټوله دغه زموږ بچیانو رقم دی ګرده زموږ ورونه دي دا رقم سو اوس دا خلک دی خپله خواران لا علاج سو او کم خرڅلاو والا چې دی هغه اوس دا دی که لکپتیان سو که کروڑپتیان سو مطلب اوس د دې مخنیوي دپاره د میډیا والا کردار ضروري دی پرون خبره ده زه درته کوم دغه زموږ یو ځوان را روانو هیرویني و ما پوښتنې ځینې وکړله که انټرویو ته ځینې خیالان که زه میډیا والا نه یم خو ما پوښتنې ځینې وکړلې ما ول دی ښه ځوان یې تا چیش کوله د مخه ته ژوند کاروبار ول ما د کلپۍ په کارخانه کې کار کاوی هغه مې پرېښاوی اوس دا یم په داروینو په دې اخته یم ما ورته ویل چې زه اوس تا سره څه تعاون وکړم ته کولی سې چې دا شی پرېږدې ول د پرېښودو خبره خو مه راته کوه هېڅکله یې نسم پرېښوی ول یو کال مې پرېښي و چې راووتم برته د یارانو سره دا دی لګیا نو ده ما ته خپله دا تجویز راکړې ول که ته ښه کوي د دا ښار سره دا رویني راته وایي وایي په دا ماله کې 15 کسان دي اوس هم وایي دلته ناست دي موږ دا یې روان یو دا یې موږ ته راکوي دا دغه شی پر موږ باندې خرڅوي یعنې د وخت سرکار دې دا وکړي چې دا خلک دې ونیسي نو موږ به بیا چیرې ځو د کوم ځای څخه بیا راوړو په خدای کین وکړ ډي پي او ته مې اطلاع ورکړه و ډي سي ته مې اطلاع ورکړله چې وایي دا د مین کالج روډ دی د سم سر عام په روډ باندې دغه شی کېږي او په دغه ځای کې د خلک ځوانان پاخته دي د نور خرابېږي
ډي پی او وایي دا تر اوسه پورې نه ده معلومه چې د لیوي زاریه ده که زموږ زاریه ده د دوی پر دې باندې سره جنګ دی او هلته هېڅوک هم نه ورځي چې دا شی ختم کړي یعنې اوس د دې دپاره د خبره راسه اوږده سو که کلم ښکاره کوي هم ستې خوښه ده که نه زه په خپله مختصر کوم نو اوس هم چې د میډیا والا کردار دا رقم دی په کار دا دی چې دوی په دې کې ښه کردار وکړي دا شی په ګوته کې چې باید زموږ په ښار کې دا خرڅلاو والا خبره زه کوم همیشه زه دا وایم چې دا نور خو زموږ بچیان دا مریضان دي هغه علاج غواړي دا خرڅلاو والا سزا غواړي دا چې په سزا ورسېدو دا چې ختم سو دا نور بچیان به موږ په سمه اصلاحي اداره کې واچو په آخر کې وار بیا زه ستاسو د ټولو کور ودانۍ وایم چې تی زه دا پروګرام ته راوغوښتلم زه ستې په خدمت کې هر وخت حاضر یم نور زه ستې وخت نه اخلم ډېر خوشحاله شوم چې ستې په پروګرام کې مې شرکت وکړي السلام علیکم آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس: فیض محمد سړک، چانسپورټ څیرمه، چمن.